السلام علیکم ګرانو دوستانو. زلمي دا ځل د اتلانو لخوا راګیر سو لوبه یې ترې وګټل. په روان شپږیزه کې د زلمي لوبډلې بخت او تخت کار نه کوي چې پرلپسې څلورمه لوبه کې هم د مساینک اتلانو څخه په لوبه کې ماتې وخوړه. مساینک اتلانو یوه بله بریا هم په خپل نوم کړه. د شپږیزه کرکټ لیګ 14مه لوبه په کابل کرکټ لوبغالي کې د پامیر زلمي او مساینک اتلانو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. د لوبې په پیل کې پامیر زلمي د لوبې پچه وګټل او لومړی توپخانه غوره کړه. پامیر زلمي لوبډلې په ټاکل سوو 60 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 113 منډې وکړې چې له ډلې مجید عالم 11، اعجاز احمد 14 او فضل نیازي هم 14 نسوځېدلې منډې وکړې. د مساینک لپاره امیر حمزه وتک 3، میر حمزه، ګلبدین، ظاهر خان او ننګیالي خروټي یوه ویکټه واخیسته. د 119 منډه هدف د مساینک اتلانو لوبډلې په 18.15 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړه او د 6 ویکټو په ستر توپیر په لوبه کې پامیر زلمي ته ماتې ورکړه. د مساینک لپاره افتخار احمد 18 نسوځېدلې، ګلبدین 22 نسوځېدلې او محمد شهزاد 21 منډې وکړې. د پامیر زلمي لخوا شاپور زدران، امیر زازي، فضل نیازي او رحمت شاه یوه ویکټه واخیسته. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ګلبدین نایب ته ورکړل شوه. که مو دا ویډیو خوښه شوې درسره لایک یې کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.